پخوا به د خلکو د سترګو نظر ډېر کم کوس خرابېدو. ډېر زیات عمر ته چې به کله یو انسان ورسېدلو، یو نیم کس به چې چېرته به د هغه د سترګو نظر کم شو. خو نن سبا تاسو کتلی شئ چې د نوجوانانو نظر خراب دی. په کم عمر کې خلکو چشمې لګولي دي. دا څه د وجې نه؟ دا د بلو لایټ د وجې نه، دا د موبایل سکرین د ډېر زیات استعمال د وجې نه. بس خو که دی په لاره باندې روان دی هم موبایل استعمالوي، که دی کټ ته خیږي هم موبایل استعمالوي، که دی ناست دی هم موبایل استعمالوي. ایون دا چې کله دی روټۍ ته ناست دی هم موبایل ورسره استعمالوي. دا موبایل زموږ د لایف، زموږ د ژوند، زموږ د وجود ته بالکل راننوتی دی. دی په موږ باندې قبضه کړې ده. دی موږ بالکل قبضه کړي یو. دا اوس زموږ د وجود یوه برخه جوړه شوې ده. دا موږ د ځان نه نشو جدا کولی. که یو انسان غواړي چې زه د موبایل له ځان نه جدا کړم، موبایل تا نه پرېږدي. اوس زه موبایل پرېښودل غواړم خو موبایل ما نه پرېږدي. خو د دې تاسو ته ما وویل نقصان ډېر زیات دی. بلو لایټ چې کم د دې نه راوځي، زموږ د سترګو په ریټینا کې چې کم فوټو ریسپټر سیلز دي هغه ډیمیج کوي، هغه کیل کوي. او هغه فوټو ریسپټر سیلز چې کله زموږ په سترګو کې ډیمیج شي نو هغه واپس نه ریجنریټ کېږي. نو نقصان یې ډېر زیات دی. ولې نه؟ زه تاسو ته داسې یو طریقه در وښیم چې تاسو موبایل استعمالوئ خو ستاسو په سترګو باندې به د هغه اثر کم وي. مطلب دا دی چې تاسو به موبایل استعمالوئ، دا خو به نقصان تاسو له درکوي، کم نقصان به درله درکوي. نو زه تاسو ته صرف او صرف دوه طریقې نن داسې ښایم چې تاسو به موبایل استعمالوئ، ستاسو په سترګو باندې به د موبایل اثر ډېر کم وي. دا د موبایل سکرین دا بلو لایټ به ستاسو سترګو ته بیا کم سے کم نقصان ورکوي. په هغه کې اولنۍ خبره دا ده چې کله هم تاسو موبایل استعمالوئ نو د موبایل سکرین برایټنس کم ساتئ، انتهایی کم ساتئ برایټنس. دویمه خبره، اهم خبره دا ده که ته غواړې چې د موبایل سکرین دا بلو لایټ زما سترګو ته نقصان کم ورکړي، کم سے کم نقصان ماته وشي، نو تاسو 20-20-20 پرنسپلز اپناو کړئ. 20-20-20 رولز دې ته ویلی کېږي چې کله ته موبایل استعمالوې نو دا به ډېر زیات ټایم دپاره نه استعمالوې. 20 منټ ته موبایل استعمال کا چې 20 منټ کله تا د موبایل سکرین ته وکتل، بیا موبایل یو سایډ ته کېږده، بیا ورته مه ګوره، بیا به په 20 فوټ فاصله کې یو ځي ته ګورې او د 20 سیکنډ دپاره به ورته ګورې. دې ته ویلی کېږي 20-20-20 رولز. مطلب دا دی 20 منټ به ته موبایل استعمال کړي، د 20 منټ موبایل سکرین د استعمال نه وروسته به ته 20 فوټ فاصله کې یو شي ستا د 20 سیکنډ دپاره ګورې. نو دې ته ویلی کېږي 20-20-20 رولز. کله چې دا 20-20-20 رولز ته اپناو کې نو بیا به ستا سترګو ته نقصان کم کېږي. نو چېرته هم تاسو په ګنټو باندې موبایل نه استعمالوئ. که تاسو مسلسل 1 ګنټه موبایل ته ګورئ نو دا بلو لایټ چې ستاسو په سترګو کې چې کوم ریټینا ده، په دغه ریټینا کې فوټو ریسپټر سیلز دي، هغه به ډیمیج کړي، هغه به کیل کړي، بیا به تاسو په سترګو باندې ړانده شئ. نو که چېرته تاسو غواړئ چې د موبایل سکرین د بلو لایټ زما سترګو ته کم سے کم نقصان ورکړي، نو تاسو په 20-20-20 رولز باندې خامخا عمل کوئ. په ګنټو چېرته موبایل ته مه ګورئ، ځکه که تاسو 1 ګنټه مسلسل موبایل ته ګورئ او دغه بلو لایټ، دغه سکرین لایټ ستا په نظر باندې لګي، ستا په سترګو باندې لګي، ډېره نږدې ده چې تاسو به ړانده شئ، تاسو به یو ځل چشمې ولګوئ.